بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات علماء کرام ملمنو او د دې علاقې سره تعلق لرونکو او راغلو تمامو مؤمنانو مسلمانانو د عقیده اهل سنت والجماعت پیروکارو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو روانه زندگی عبادات معاملات ټول دی الله رب العزت د خپل حبیب د سنت مطابق موږ له کولو توفیق را نصیب کړي عزیزانو موږ او تاسو مسلمانان یو د خدای لاک لاک شکرونه دي ټول وای الحمدلله او ایمان مونږ او تاسو ته په میراث کې پاتې دی په دې موي الحمدلله نمو پلار په يهوديت پاتې شوه نمو نیک پاتې شوه نمو غور نیک او نمو ټر نیک چې څومره مونږ ته شجرې نسب معلوم ده نو مونږ او تاسو ټول الحمدلله مسلمانان یو او دا د خدای ډېر لوی عظیم احسان دی گرانا التی پرون د مشکات شریف په درس کې طلباء کرام ورونو ته خبره کوله سخت خدا وا چې په یو میدان کې یو عاشق د شیطان دی او په دغه میدان کې بل طرف ته عاشق د رحمان دی په یو میدان کې دشمن د الله دی او په دغه میدان کې دشمن د الله سره چې کوم جنگ کیدون کې خلق دي نو اغا عاشقان د مصطفی دي یو میدان دی پلار مسلمان عاشق مصطفی
زوی په هغه وخت کې چې ایمان نو راوړی د ابي جهل په جنډې لاندې راغلی و. د الله رب العزت عظیم احسان دی چې داسې امتحان نه الله ساتلی و چې پلار مو مشرک وی، بتخانې ته تللی او مونږ او تاسې جومات ته راښکلی. دا به ګرانه وی چې مور مو بتخانې ته تللی او مونږ او تاسې جومات طرف ته ورته دعوت ورکولی. دا به ګرانه وی چې پلار بت ته سجده لګولی، مور بت ته سجده لګولی. او ما او تا ورته ویل چې نه پلاره غلط روانې، ډېره ګرانه وه. او دا به ډېره سخته وی چې مونږ الله طرف ته سجده لګولی او زامنو مو بت طرف ته لګولی. څومره به ګرانه وه. الله ډېر لوی احسان کړی دی. نورونو دا پرون زه یو ډاکټر ته مې یو بچی بوتلی او خپل زوی مې بیمار. ما کې یو عادت دی الحمدلله چې زه اورم د ډېرو کومه خپله لږه، او تاسې ته م ویم چې د ډېرو خلقو اورئ. ما پرون خپل ورونو بچو طالبانو ته په درس حدیث کې دا یو خبر کومالی، ورونو د هر چا د عمل نه ښه راغونډوئ او هغه ځان دپاره نمونه د ژوند ګرځوئ او بدې الله ته سپارئ. د چا په عیبونو باندې سوچونه مه کوئ چې دکې دا عیب دی او دکې دا عیب دی. موږ نن د خلقو عیبونې پورې نښتي وو. ما ته یو مسلمان عیبجن ښکاري، زه هم دکې دا عیب دی او دکې دا عیب دی او دکې دا عیب. ځان مو کتلی که خپله تله باندې ملا ځان نه دی تللی. که ما عبدالمتین ځان وتللو قسم دی که په دې ټول مرګورو تاسو خو پرېږدئ چې دا بار په دې بازارونو کې په ګناهونو کې مبتلا دي، قسم دی ما قرآن شریف لاس کې دی چې د هغوی نه م راته ځان ډېر لاندې ښکاري. زه هم کیدی شي د هغې یو داسې عمل چې الله ته هغه خوښ وي، خو ما ته زما په خپلو اعمالو کې داسې والله کې څه ښکاري چې الله ته یې وړاندې کړم. سترګې مو شرمېږي، سترګې مو شرمېږي، قسم دی. دا تاسو ته بیان کوو په خدای قسم دی ګورې ورونو چې سترګې مو شرمېږي در الله کور کې ناست یو رباسې نه ته ناراضه نه شي. ځکه زمونږ او د بني اسرائیلو مولیانو منځ کې فرق شته که نه؟ فرق دا دی چې هغوی به هم خلقو ته د نیکو اعمالو ترغیب ورکولو، خو خواران خپله د جهنم په کشتۍ کې ډوب لاړه، تباه او برباد شو. نو پرون مې یو بچنګی مې خپل ډاکټر له بوتلی و، نو هغه ډاکټر عثمان صاحب زما د حج ملګری و، پلار یې مونږ سره حج کې، مور یې مونږ سره حج کې، او په ما باندې یاد ساتي دا د حج ملګري ډېر خواږه لګي. خدای دې مونږ او تاسو ټول په حج کې سره یو ځای کړي، حرمینو شریفینو کې هم د الله سره یو ځای کړي. 45 لاک کسان په هغې کال باندې یو ځای وو. نو دا ملګري مونږ سره و. نو پرون هغه ډاکټر عثمان صاحب سره ناستم، نو هغې یو بل بیمار کتلو، بل بیمار ته یې خبرې کولې، ځکه مونږ یې بغیر د دغه نه دننه کړو. الله دې خوشحاله کړي سره د ستاسو په لحاظ د حج باندې، ځکه د مولاتوب خبره خو نه کوو، خو د هغې سفر احترام یې وساتلو. نو هغه زه یې هغه ورور ملګری او خادم و، زه یې دننه کړم، دلته کښېنئ ډاکټر صاحب بیمارانو سره. نو یو بیمار ته لګی و، هغه بیمار چې د هر څه بیمار و، نو هغه ته ویل چې ښه ته خو دا خپل پیستې واله، خو تپوس زه د هغې ډاکټر نه په ورځ د قیامت باندې به دا کوم چې ډاکټر صاحب دا بیمار خو زما نه و، خو دا بیمار ستام نه و، دا کمې پرچې چې تا ورته دا لوی پیل برابر کړی. نو هغه ته وایي چې زمونږ زه لا نه هم لیدلی، وایي زمونږ دغه حال دی چې زما کار د موبایل د جوړولو نه وي، او ما ته څوک چې ترکاڼ ماما ته ته کټپۍ یوسي نو درته به یې جوړه کړي، خو که د موبایل ورته یوړو د کټپۍ نه موبایل ډېر وړوکی، خو هغه موبایل نشي جوړولی، او نه موبایل په ترخه جوړېږي ورباندې، او نه په سټک جوړېږي. نو موبایل دپاره دکان کې واړه واړه شیزونه پراته وي، دا ګړو دپاره هغې دپاره په هغې کولاوی او په هغې بندوي. نو موبایل موږ د موبایل دکاندار ته وړو، چا هم سبزۍ والا ته نه دی ښودلی چې دا په دې تله کې راته وتله چې څومره دی، خو مونږ وایي دا سوچ نه کوو.
نو یو بهترین خبره وکړه، دا د هغې د خولې خبره ده او تاسو ته کوم. زما خوښه شوه، ولته مې قصد وکړو، مال دا خبره سبا کومه، ډېره مې خوښه شوه. کومه خبره؟ سوچ وکړه دې خبرې ته. او ډېره درنه خبره ده. ګورې د هر چا خبرې ته به شپې ته بیا وزن ورکوه چې دا څومره درنه ده. ډاکټر عثمان صاحب ورته وایي زمونږ قرآن شریف ترجمې سره یاد دی، احادیث مو یاد دي، فضائل اعمال مو ټول یاد دی. دې خبرې ته سوچ کوئ. هر سړي ته چې کېني په منبر نه علاوه که د منبر ته وخېجولو، په منبر هم درته 15 غنټې بیان کوي. فضائل اعمال مو یاد شو، فضائل قرآن مو یاد شو، فضائل صدقات مو یاد شو، فضائل حج مو یاد شو، خو فضائل معاملات سرو خزوی فضائل معاملات نیاد مو نشو، نمو یاد کړل او نمو ور باندې سوچو کو. حال دا دی چې قرآن شریف یوازې دا نه وایي چې حج کوا. حج په ژوند کې یو ځل فرض دی. څو ځلې؟ څو ځلې؟ ها پرې. زکات په کال کې په لاک کې با 2.5 زره یو ځل ورکې، که 10 ځلې به ورکې، یو ځل به ورکې. مونځ به 15 وخته کې، په ورځ کې 15 ځلې فرض دی. که یو سړی وایي یاره زه ډېر ملا بادر یم، زه خو نن فرض 10 منځونه کوم، او ورېږه چې پته ولګېږي، نو دې ځان نه دین کې دین جوړ کو، الله به ټول په مخ ورولي. 15 منځونه 10 مکوا، نوافل کوا څومره چې دی خوښي. خو فرض د سار 100 رکعات دي. فرض 2 فرض سودی 2 فرض دي. د ماسپخین پر سودی ګوري دا سره تاسو وای. د مازیګر فرض سودی، د ماخام فرض سودی. الکه زویم زم مولا بادرم زه د ماخام نن سلور کوم، 3 واړه مې ونه شو، سلور واړه مې په مخ باندې راوته پلې شو او عظیم ګناهګار شم. الکه ولی سجدی د 3 شپږو په ځای باندې مې 8 سجدي وکړې. الله وی زما حکم دې مات کو، ستا په سجدو زما ستا په سجدو زما حکم دې ونه منلو. د معشوقي خبره بنه ماته، ملغلره ماته کا، ملغلره غزنوی تټول پیغور ورکی. اے غزنوی ځان دی تباکو په آیاز باندې، آیاز کی څه کمال دے. اے غزنوی آیاز نہ خود دمرا خیسته دے، نہ دمرا بہادر انسان دے. اے غزنوی ځان دیو خزانه دی پی تبا کړه. چې خبر شوی آیاز راولې، آیاز نه مشوره والے. هر وخت آیاز چغي وخی. آیاز کې ستوره ده. غزنوی کمیټي او مشوره جوړه ده، خلی شورا ده. چا ورته لال راوړو؟ غزنوی دا لال والا لال واړو راوړو. خدا ګوره د خزانه لال نه دی، ستا لال دی. د چا لال دی؟ ستا خپل ذاتی لال دی. ذاتی لال دی دا تواله. غزنوی لاس کې لال واړو راوړو. وزیر ته وی اے وزیر راشا، دا لال والو باری مات کا. وزیر لال واغست لاس کې بار اوتلو، کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګور. وی اے خود غزنوی په دماغو کې فرق راغی، یا په ما باندې امتحان کوي. فلهذا ز خلال ما تول نشم ډیر قیمتي دی. یره جوی ډیر مزیدار دی، خپنه شو واپس مې راوړو، زه خو نشم ماتول. وزیر داخله ته وی دا لال والا ماتی کا. وزیر داخله م یوړو، وزیر خزانه ته ورکو اغم یوړو. ارسو گوړي واپس وروړي. آیاز دا سناس دے ورته وی آیاز دا لال مات کا. آیاز لاړو یو کانه لاندې او بلی پی باندې کو.
لالی ختم کو ماتی کو ټولو وزیرانو ورته مخواړو اے غزنوي وګورا منګ درته ویلي ایاز لیونی دی د ایاز دماغ کار نه کوي ایاز پز پویږي نه قیمتي لالی درته مات کو غزنوي تی تپوس کې او ایازا یا خدا وزیران بی وقوفان دی یا خود بی وقوفی ما یا تبی وقوفی ایاز ورتوی نتبی وقوفی و نزبی وقوفی ما وزیران دی بی وقوفان دی وی دا سنگا ورتوی اے وزیرانو لال خلال دے خوزما دی دو خدای پزاد قسم وی چه ما تا غزنوی اڈرو کی چخپل سر مات کا سر بمات کم خود غزنوی خبر نماتو ما دا غزنوی خبر نماتو ما لال دی مات شکنات لال سشے دے اللہ دی زمان دس عشق نصیب کی مرا بس صحابہ عشق چچا مطالعہ کرے بے دا غزنوی آیاز مثال گو رہی دا معشوقی خبرہ ماتول نہیں پکار معشوقہ چی اڈر اکی دا معشوقی اڈر دادے چی درے رکات فرض بکے او تا پنزکے تا دا اللہ حکم مات کو ستا پسجدو اللہ سکی دیو جنا چاہے و چاہتویل حجاج دیر ظلمون کری دا حد نہ سوا ابل حدیث کی ذکر راغ ماتا ہو دیر بدو لگے دلو نو یو لوی ولی بزرگ دے اگا عراق تلاڑو ذکر حجاج دا عراق گورنر پادشو نو دا حجاج خو مڑو بیا زمان مسلم داده چه سوک مڑی داغی بد بے مو بیانوی تاسی تم دا جوندوم مو بیانوی سفیده دا بگی یرا دیا جیسے پس مایو 2000 خبر کو مالا سفیدش دا او سباب آراتا دی گریوان کی نخطے چه زیکم خواب پلارا کار دے سو ما پس دی خبری کری بے اب میں خڑی سترگی نولی پر ایک دے یار سڑے اللہ تا پرے دے دی خطبی دا تعلیمی خطبہ دا گولی دی کہ سنور سنیش دا چه زمان نشان دے و مالا با اٹھونا بیارا کوئی الحمدللہ دس میں اللہ دا مشرعینا پسڑ کے نفرت اچولے پا خدای میں دے قسمی دادا مرگری ما پس رازی پٹے گم کل یوزے و کل بلزے مشری خود غلو شکرائی دا بید بی دی ما دا گن شکرائی دا پسر با دی ٹول مر پوگو بانے گند را روانی دیو جن صحابہ تا نا خوشحالش نا خوشحالی گیا انہیں خواخ دے مشری خود زمانگا خواخ دے جزانم پی تباہ و برباد کو درخواست میں دا دے چه دا معشوقی خبر با زندہ با دا معشوقی خبر با معشوقوی درے رکات فرضی نشپک بنکو تکڑی بے شپک رکات اوابین ورپسیو کا تکڑا شبیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه محبوب مبارک ندی پری خودلی بعض نوافل چه منگو تاسی سر پیجنو نا دا دوحامون منگ پیجنو نا پیشراق پیجنو نا اوابین پیجنو نا د مازیګر نه وړاندې څلور رکعاته پیجنو نا يرونو تکړه شي بیا د عبادتو د معاملاتو اثر په سپری وزي په عبادتو بدا ټکه وصیت ساتي مون بستا ال صحیح شي چې ستا معاملات صحیح شي د دې ټکینا دا ډاکټر سے خبر نن بیان کوم چې الله غتم اجر ورکو مان دا خبر ذهن کې نو پرون به چې اگر آتاو شو به مان معافین غختی مولوی صاحب زدي خو کورځه کې ناسم و مولوی صاحب ته بسمره شیخ صاحب خبر شوی چې ما سره کم تلو هغه ته ویل مونږ حجونه کړیو خو کم حج مو چې د سره کړو والدین او ما هغه سه حج به ملو نشو نو مال نه ډاکټر صاحب تاج سوول زما علم کې دی پورا زیادت راوسترشته مونږ ته خو د قران شریف فضایل دومره یاد دي چې موږ سوره الهاکم التکاثر فضیلت بیان کړو کنو یا شو دردا چې چا یو ځل د شپې ویل سو رکعات نفل ثواب انا د سمره نیکی ورته ملاوي دلې ما تاسو د زرو آیاتونو د ثواب ورته په یو صورت ملاوي دلې زر آیاتونو د قران شریف تلاوت ساتانه خبره نه ده او په دې سو آیاتونو باندې د یو سوره الهاکم التکاثر لوستو باندې د شپې
د زرو آیتونو ثواب ملاوي چې یو ځل تلاوت کی ویل میو کوم نه ویل فضیلت مو بیان کړو د سوره اخلاص مو بیان کړو کنه چې سوره اخلاص درې ځل وی د یو ختم قران شریف ثواب دی نو موږ فضیلتونه بیانو د حج مو بیان کړي چې یو قدم لا اجنی او خودله دویم چې دی الله ورته ګناهونه معاف کی دا مو بیان کړو خورونو معاملات نه بیانو او د دې د مین وجشتره نه پدې به تقریبا تاسو اوس پتا سي کې عیب نه دی معاملې په مونږ کې دا معاملات زما خراب دي زما معاملات ټیک نه دي ته خو زمانه دا صادر پرون ما د چا صدقه کړي الله دې قبول او منظور کړي دا صادر ته زمانه والا زکه چې دا در ز بدریز په 1000 روپۍ درکم اوس دا هغه ماته په یا پارسو راوړې او زه دا غي 3000 روپۍ ورګان قیمت ولګم نو مبيعه را واپس کول په دې باندې جنت واجبېږي څه واجبېږي جواب ملاون سملاويږي ګورنه بوم دې مراګر بل خو بنزو بس نن ان شاء الله نن جمعې بیان او په دې عمل شروع کو په خدای قسم دې کده مرګ نه مډان دي جنت او نلی دل خوب کې عبدالمتین باندې لاړی تو کوي بس په دې خبره باندې سوچو کې نن ګوري رونو دا صادر ما 3000 روپۍ ګران خرڅ کړي سو 3000 دا اجي سے بلاړو بازار ته ما ته ول چې مولوی سے مخستا په تسپو باندې او په دې خولي ګیره باندې او په دې ډېر سوچو دي دوکه شوم صادر خو ما ترا کړي په لزره خدا هغه دکان کې زستا یو مقتدی هغه په 7.5 اغست دي نو خیر دې 500 رانه وګټا او تا مولوی سے دا خبرم کړي وا چې مبيعه واپس کی او قبول دې کړه جنت واجبېږي تب به زما مولاتو بګوري چې څه در باندې کوم ها زما مال سپکه زما داس پکې او زما داس پکې اورګه بدی بچرګو کو بدی باندې بسو کو دا د بارګیرونو والا اکثر به اخره کې لیونی شي خپکهږي مې بده خبرتا سه نه کار کوي جوړو چې موري سے داس خبر وکړه زما د ارجا سره الحمدلله ذکر از امام ابو حنیفه مقلد ما د هر چا معاملات را ته معلوم دي اخره کې دا خوران به لیونی بیا د سر نسپږي ولی امین وجداد عزیزانو چې یو خودی پردي سودا کې یو قسم لاندې او بل باندې بیاي چې والی بیرا واپس کی ورونو پدې سترګو ملي دلی او پدې غوګونو می اوریدلی قسم په خدای خپل ګيري موږ د پټکی دي لپاره نه دی والی ګستاز خیال دې کې وښ درجه ثواب ډیر دی امینو مخه پخېږي معاملې ګډه وډه ده چل ول دې نن درته چل ول خبره کوم کنه چل ول دې منګیره دې د پاره پر خودلی زخکاری موخکار تا ناستم چې ما باندې با الله د معاشري ریټیر پوجي سب څنګه الله را اړي ځکه هغه خو ټول عمر پوج کې پاتې شوی اوس بچول د ضرورت لپاره پلاټ اخلي یا کور اخلي یا ساخلي نزو ورته مورچه کې ناشته ما اچراشي جی بس ما مصلا چولې 2 رکعات خو تحیت الشکرانه مکم دامکم جی څنګه دې یاره بس مونږه س پنسن هغه څه واړه بچی مو دي ټول عمر مو دي قوم خدمت کړي اوس بچول سره روزګار بیغامه شمن الله اکبر یو پلاټ وزه خرشوي ما ته دلته مسلې راغلي دا زمون حال دی دا زمونږه حال دی